د شاتو کیک. عجیبه وه چې دا ژوند د نورو موازي ژوندونو ترڅنګ هم مهاله روانو، لکه د یوې سندرې نغمه. د نورا باور نه راتله چې په یوه ژوند کې ان د کور د کرایي پیسې نه درلودې، خو په بل کې بیا دومره مشهوره وه او خلک پرې راټولو. د نورا څو مینوالو چې هوټل ته د دې د راتګ فلم اخیستی، اوس په انتظار ولاړو چې لاسلیک یې واخلي. دوی د ډلې نورو غړو ته چندانې ارزښت نه ورکاوه، خو له نورا سره خبرو ته ډېر لیوالو. نورا د دوی خواته د شګو پر لاره ورغله، خپلو مینوالو ته یې وکتل. یوې نجلۍ ته یې پام شو چې ټاټو یې لاره، داسې کالي اغوستي وو لکه د مخکې پیړیو نجلۍ چې وي، خو له څېرې داسې ښکارېده لکه له جګړې چې راوتلې وي. ویښتان یې بیخي د نورا غوندې جوړ کړي وو، ان یوه برخه یې د دې غوندې سپین کړي هم وو. نورا سلام ملکې، ډېره مینه در سره لرم، مننه چې برازیل ته راغلې، ستا کارونه مې ډېر خوښ دي. او بیا نورو مینوالو په لوړ غږ وویل نورا. نورا ژر خلکو ته لاسلیکونه کول. په همدې وخت کې یوه 24 کلن هلک خپل بلوز له ځانه راوایست او له نورا یې وغوښتل چې پر اوږه یې لاسلیک وکړي. ویې ویل دا لاسلیک ټاټو کوم. نورا وپوښتل رښتیا؟ خپل نوم یې د سړي پر اوږه ولیکه. سړي په خوښۍ وویل دا مې د ژوند تر ټولو ښه شیبه ده، زما نوم فرانسیسکو دی. نورا له ځان سره فکر وکړ چې څنګه د هغه پر اوږه زما لاسلیک د ده د ژوند تر ټولو ښه شیبه کیدی شي. تا زما ژوند ژغورلی، د ښکلي اسمان سندرې زه ژغورلی یم، ډېره ښکلې سندره ده. او رښتیا ښکلی اسمان، هغه سندره دې اورېدلې؟ سړي وخندل. ډېره جالبه یې، د همدې لپاره دې مینوال یم، ډېره راباندې ګرانه یې، ښکلی اسمان سندره دې اورېدلې، ښه ټوکه دې وکړه. نورا نه پوهېده چې څه ووایي. کومه سندره چې 19 کاله مخکې په بریسټول پوهنتون کې لیکلې وه، په برازیل کې د یوه سړي ژوند ژغورلی و. دې خبرې ډېر اغېز پرې وکړ. برخلیک همدا ژوند ورته ټاکلی او شک یې راغی چې بیا هیڅ وخت ونه شي کړی بیرته کتابتون ته لاړه شي. کومه مینه چې خلک ورسره لري دې ته بس وه. دا ژوند تر هغه یوه ښه و چې د بیدفورد په 80 ملي بس کې به ناسته وه او د کړکۍ خواته به یې تراژیدي سندرې زمزمه کولې. له خلکو سره یې سیلفي عکسونه واخیستل. په مینوالو کې یوه ځوانه نجلۍ هم وه چې ژړا ته نږدې وه. د نورا یو لوی انځور په لاس کې و چې رایان بیلي یې ښکل کړی و. رایان بیلي دې چې خوښ یې کړ، ډېره خفه شوم. پوهېږم بالکل خفه کوونکې وه، مګر خپله خو پوهېږي چې انسان هره ورځ نوي شیان زده کوي. جوانه یې څنګ ته راغله، له مټ یې ونیوله او په مهربانۍ د هوټل خواته بوتله. هوټل ته چې ننوتل، ښکلی د یاسمین بوی پکې لګېده. ټوله ځمکه یې مرمر تیږې وه، هره خوا څراغونه وو او ځای ځای ګلدانۍ ایښې وې. پام یې شو چې د ډلې نور غړي له مخکې هوټل ته راغلي، خو ورور یې چیرې و؟ ښایي کوم بل ځای به له خبریالانو سره بوخت و. نورا چې په هوټل کې وړاندې لاړه، پام یې شو چې له صفاکارانو نیولې تر ګارسونانو، مدیرانو او میلمنو دې ته ګوري. نورا بالاخره موقع مناسبه ولیده چې د ورور پوښتنه یې وکړي، خو په همدې وخت کې جوانا یوه سړي ته اشاره وکړه چې وړاندې راشي. د سړي په بلوز د پخوانیو علمي تخیلي فلمونو د لیکنو غوندې په لوی خط لیکلي وو. حیرانوونکې لار. سړی شاوخوا 40 کلن ښکارېده، ځکه ږیره یې لږ څه سپینه شوې وه، خو ښکارېده چې د نورا تر مخ ورخطا شوی دی. نورا ته چې لاس ورکړ، د درناوي په انداز یې لږ څه سر ښکته کړ. ویې ویل زه مارسلو یم، ډېره مننه چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ. نورا د مارسلو تر شا یو بل سړی هم ولید چې یو څه ځوان و. غوږونه یې سوري و، ټاټو یې لاره او خندانه څېره یې وه. په لاسونو کې د ثبت وسایل لرل. جوانا وویل ما د هوټل په یوه څنډه کې ځای نیولی و، خو له بده مرغه اوس هلته خلک ناست دي. ګمان کوم د نورا کوټه به د مرکې لپاره ښه وي. مارسلو وویل داسې به ډېر ښه شي. ټول د لیفټ خواته روان وو. نورا د موسیقۍ ډلې نور غړي ولیدل. مارسلو ته یې وویل پوهېږئ زما پند که د ډلې له نورو غړو سره هم مرکه وکړئ ډېر به ښه شي، ځکه دوی په داسې شیانو پوهېږي چې زه نه پوهېږم. مارسلو مسک شو، سر یې وښوراوه او په مهربانۍ وویل نه، موږ له تا سره غواړو مرکه ولرو. نورا وویل او سمه ده. دوی چې لیفټ ته انتظارو، ټولو سترګې ورته نیولې وې. جوانا د نورا خواته ورنږدې شوه. ښه یې؟
هو ولې پوښتې؟ نه پوهېږم، نن شپه راته بدله غوندې ښکاري. څه ډول بدله؟ هیڅ بل شانې. کله چې لفټ ته ننوتل، جوانا د هوټل یوې کارکوونکي ته وویل چې خبریالانو ته چای او قهوه، همدارنګه نورا ته اوبه راوړي. نورا پوه شوه چې په دې ژوند کې ډېر کافي نه څښي. له لفټ نه چې راووته، پر یو ډبل تور رنګه فرش پل کېښود چې تر کوټې پورې غوړېدلی و. بیا چې کوټې ته ننوتله، ځان یې داسې وښود لکه هر څه چې ورته ډېر عادي وي. د یوې لویې کوټې لاره بلې لویې کوټې ته شوې وه. په پای کې هم لوی حمام و. پر یوه میز د ګلانو ګېډۍ ایښې وه چې تر څنګ یې په یادښت کې د هوټل د مدیر لاسلیک و. ځان یې په ډېرې سختۍ کنټرول کړی و چې حیران ښکاره نه شي. هر څه ګران بیه و. پر لویو کړکیو نازکې پردې راځوړندې وې. لوی تک سپین تخت یوې خوا ته ایښی و. غټ تلویزیون یې درلود. هر ډول د څښلو نوشابې په یخچال کې وې. د سپینو زرو په پتنوس کې د شاتو برازیلیا کیک ورته ایښی و. جوانا له پتنوس نه د خوږو یوه ټوټه راواخیسته. ویې ویل: فکر کوم ته یې نشي خوړلی. نوی پرهیز دې پیل کړی. هارډلي راته ویل چې باید پام در باندې وکړم. جوانا د کیک ټوټه خولې ته کړه. نورا ورته سترګې نیولې وې او له ځان سره یې ویل چې داسې پرهیز به په څه درد وخوري چې د دومره خوندور د شاتو برازیلي کیک سره په تضاد کې وي. نه پوهېده چې هارډلي څوک ده، خو سر له وسه یې خوښه نه وه. په هر حال په خبرونو کې مې ولیدل چې په لاس انجلس کې لا هم اورونه لګېدلي دي او د کلباسس خلک خپل کورونه خوشي کوي. خو که چانس را سره اور به دومره پورته لاړ نشي چې ستا تر کوره ورسیږي. نورا نه پوهېده چې په لاس انجلس کې په کور لرلو خوشحاله شي یا پر دې خفه شي چې کور یې ښایي ډېر ژر وسوځي. د پاډکاسټ 2 برازیلي ویاندویان د خپلو وسایلو په برابرولو بوخت وو. نورا د ناستې په کوټه کې پر لوړې څوکۍ ناسته وه او جوانا ته یې کتل. هغې پر دسمال د خولې شاوخوا چې د شاتو په کیک لړلې وه پاکوله. جوانا نورا ته په ټیټ غږ ویل چې دا دواړه د برازیل مشهور ویاندویان دي او خپرونه یې اوسوم نومیږي. جوانا یې نورو تعریفونو ته دوام ورکړ. ویې ویل: دوی ډېر مینوال لري. د اورېدونکو شمېر ډېر زیات دی. له دوی سره مرکه به درته ډېره ښه شي. د مرکې له پیله تر پایه لکه باز غوندې د نورا پر سر پورې ولاړه وه. افشا کوونکی پاډکاسټ. مارسلو چې انګلیسي ډېره ښه پیل وکړ. ښه نو سږکال ډېره بوخته وي. نورا وویل: هو، واقعا ډېرې هسکې او ټیټې لرلې. نورا هڅه کوله د راک موسیقۍ سندرغاړو غوندې خبرې وکړي. اوس که ستونزه نه وي، د نوي البوم په اړه به دې وغږېږو. نوم یې پاټرزویل دی. د ټولو سندرو شعرونه یې ستا خپل دي که نه؟ نورا د خپل کیڼ لاس کوچني او اشنا خال ته ځیر وه. اټکل یې وکړ: هو، ډېری یې زما دي. جوانا وویل: ټول یې په خپله لیکلي. مارسلو د تایید په بڼه سر ته ټکان ورکړ. دویم سړی لږ هاخوا موسک و او په لیپټاپ کې د میکروفونونو غږونه څارل. د هوټل کارکوونکي ټولو ته چای، قهوه او اوبه راوړي. مارسلو وویل: فکر کوم د البوم مشهوره سندره بڼکې ده، ځکه زما په شمول اورېدونکو د ډېره خوښه کړې. خوشحاله یم چې دا سندره مو خوښه ده. نورا له ځان سره چورت واخه چې په کومه پلمه له دې مرکې ځان خلاص کړي. ټولو ته ووایي چې سر یې خوږېږي، ای پر نس درد دی. مارسلو وویل: اوس به د هغه سندرې په اړه خبرې وکړو چې تر ټولو لومړی مو خپره کړه. زما له ژونده ووځه. داسې ښکاري لکه په دې سندره کې مو چې د شخصي ژوند پیښې یادې کړي وي. نورا د دروغو موسکه شوه. ما مې د زړه خبرې د سندرې په شعر کې کړي. اورېدونکو ته پوښتنه پیدا شوې چې دا سندره په اصل کې وشي ته اشاره ده. نه پوهېږم په انګلیسي کې څه ورته وایي. جوانا د مرستې په موخه وویل: د منې حکم. هو، د منې حکم. نورا حیرانه وه. ویې ویل: ښه نو، زه هڅه کوم فکر مې په سندرو کې وړاندې کړم. په عادي حالت کې په دې اړه خبرې کول راته ګران دي. بلکل، تا درک کوم، مګر په وروستۍ مرکه کې د چې له رولینګ سټون سره کړې وه، یو څه خبرې دې د پخواني ملګري ډین لورډ په اړه کړې وې او ویلي دي چې د هغه پر وړاندې د منې حکم اخیستل درته ډېر سخت و. موخه مې دا وه چې هغه تر ډېره وخته ته په پټه څارلې. یو ځل یې کوښښ کړی و چې ستا کور ته ننوځي، خو له نیکه مرغه ته په کور کې نه وې. همداسې وه که نه؟ بیا یې خبریالانو ته ویلي و چې د ښکلي اسمان سندرې شعر ده لیکلی دی. او خدایا! نورا خندا او ژړا دواړو ته نږدې وه، خو ځان یې کنټرول کړ او هېڅ احساسات یې ونه ښودل.
د ښکلي اسمان سندرې شعر ما هغه وخت لیکلی و چې له ډین سره ملګری وم. د ډین دا شعر خوښ نه و، د هغه اصلا نه خوښېدل چې زه د موسیقي په ډله کې پاتې شم. له موسیقۍ کرکه کېده، زما ورور یې نه خوښېده، راوي نه خوښېده، ایلا یې نه خوښېده. ایلا د ډلې لومړنۍ غړې وه. که یې لنډه ووایم ډین ډېر کینهناک انسان و، هر څه له واقعیت نه لرې ښکارېدل. په یوه ژوند کې هماغه ژوند چې د ډین په زړه و. ډین له نورا سره په ګډ ژوند دومره ستړی و چې له دې سره یې خیانت کاوه. په دې ژوند کې د نورا د بریا او پرمختګ زغم نه لاره. هڅه یې کړې وه چې په پټه د دې کور ته ننوځي. نورا وویل هغه یو چټل انسان دی، نه پوهېږم په پرتګالي ژبه څنګه ووایم چې څومره بد سړی دی. نوژینتا یعنې چټل انسان. ځوان سړي وویل یا هم بې شعوره انسان ورته ویلی شو. هو نو په پرتګالي ژبه همدا نوژینتا به ورته مناسبه کلمه وي. په پای کې پوه شوم چې ډین اصلا هغه کس نه و چې ځان یې ښود. ډېر عجیبه ده، کله دې چې د ژوند حالت بدلیږي د شاوخوا خلک د څومره متفاوت چلن کوي. فکر کوم د شهرت بیه همدا ده. یوه سندره دې د هینري ډیوډ سورو په نامه ده. نن سبا ډېری خلک خپلو سندرو ته د فیلسوفانو نومونه نه ورکوي. پوهېږم، خو کله چې په پوهنتون کې د فلسفې محصله وم سورو مې د خوښې فیلسوف و. ټاټو مې هم د هغه د ویناو یوه برخه ده. زما په ګمان تر امانویل کانت نه د سورو نوم له سندرې سره ښه جوړیږي. ورو ورو پوهېده چې څنګه چلند وکړي. په دې ژوند کې چې ډېرې خوارۍ ته یې اړتیا نه لرله، د دروغو تمثیل ورته دومره ګران کار نه و. او چغې سندره عجیبه ځواکمنه سندره ده. په 21 هیوادونو کې تر ټولو ډېر اوریدونکي لري. د سندرې په ویډیو کې هم د هالیوډ مشهور لوبغاړي لوبېدلي او ګڼې جایزې یې ګټلې دي. ګمان کوم د یادې سندرې په اړه دې په کافي اندازه خبرې کړي. ښایي نور د زړه ونه غواړي په هکله یې خبرې وکړي. همداسې ده؟ هو تقریبا. جوانا پاڅېده چې لږ نور د شاتو کیک ځان ته راواخلي. مارسلو په مهربانۍ مسک شو او د چغې سندرې په اړه بحث ته دوام ورکړ. زما له نظر ډېر څه په ځان کې لري. سندره ښایم داسې سندره ده چې هر څه دې پکې ښکاره ویلي. وروسته پوه شوم چې د دې سندرې شعر دې په هغه شپه لیکلی چې خپل مخکینی منیجر دې شړلی و. تر جوانا مخکې منیجر یادوم، ځکه پوه شوي وي چې ستا په نشتون کې غلا درپسې کوي او غولوي دي. نورا پرته له دې چې د مارسلو پر خبره فکر وکړي ویې ویل بلکل هغه سخت بد وضعیت ما احساساوه چې خیانت راسره کوي. زه له لومړي سره ستاسو د ډلې مینوالم، خو کله مې چې چغې سندره واورېده پوه شوم چې ستاسو ډله به تلپاتې وي. همدارنګه د الهام بخونکې نجلۍ سندره هم عالي ده. خو د چغې سندرې په اورېدو مې ځان سره وویل چې نورا سیډ نابغه ده. که څه هم د سندرې شعر ګونګ دی، خو خپله ټوله غوسه دې پر ډېرې آرامۍ بشپړ احساس او ځواکمنتیا بیان کړي. داسې څه دي لکه د کیور ډلې چې د خپل کار په لومړیو کې له فرانک اوشن او کارپینټرز او ویپمالا ټیم سره همکاري کړې وي. نورا هڅه وکړه ځان پوه کړي چې د مارسلو موخه له دغې خبرې کوم ډول د سندرې ترکیب دی. ورپسې مارسلو یو دم د چغې سندرې یوه برخه زمزمه کړه او ټول یې حیران کړل. موسیقي بنده کړه چې سندره ښه واوري. دروغ و خنداګانې پرېږده او سپوږمۍ ته ځیر شه او چغې ووهه. نوره داسې وانګیرل لکه له مخکې چې دا کلمې ورته اشنا وي. سر ته یې ټکان ورکړ. بلکل ما یوازې چغې وهلې. د مارسلو څېره جدي شوه لکه په رښتیا چې نورا ته فکرمنو ویې ویل په دې وروستیو څو کلونو کې د ډېرې سختۍ تېرې کړې. په پټه تعقیب شوي، خراب منیجر وغولولې، د دروغو دښمنۍ دې پیدا کړې، په محکمه کې په عرضونو پسې سرګردانه شوې، د کاپي رایټ ستونزې دې ولیدې، له رایان بیلي سره دې اړیکه ختمه کړه. وروستی البوم دې دومره خرڅ نه شو. د فزیکي درملنې پروسې پیلولو ته مجبوره شوې. په ټورانټو کې پیښه در سره وشوه. له ډېرې ستړیا په پاریس کې بې خوښه شوې. شخصي ژوند دې تراژیدۍ پیدا کړي. رسنیو بد چلند در سره وکړ او نورې هم ډېرې پیښې وشوې. ستا پان ولې رسنۍ کرکه درنه لري؟ نورا ورو ورو نارامه شوه. آیا شهرت تل همداسې دی چې کله د نورو له خوا او کله هم له بد چلند سره مخامخ شي؟ ښایي په همدې دلیل به ټولو نامتو خلکو له بدو سره د مخامخېدو پر وخت ناسمو او بدو اعمالو ته لاره کوله. شهرت داسې ورته ښکاره شو لکه په ورته وخت کې چې د خلکو له خوا هم ښکل شي او هم په سپېړه ووهل شي. زه نه پوهېږم، ډېر ځورونکی دی. مقصد مې دا دی چې آیا تر اوسه دې پر دې فکر کړی چې که پر ژوند کې د کومه بله لاره ټاکلې وې څه به شوي وې؟
نورا چې د اوبو ډک ګیلاس ته سترګې نیولې وې د هغه پوښتنو ته یې غوږ نیولی و. په لومړي ځل یې یو حقیقت ته پام شو او ویې ویل فکر یې اسانه دی چې له ځان سره تصور وکړي ټولې لارې اسانې دي، خو ښایي د ژوندانه هیڅ لار اسانه نه وي او ټول یو شان هڅه زیار او کوښښ وغواړي. زما په باور ټولې لارې معمولي دي. په یوه بل ژوند کې ښایي ما واده کړی وي، په یوه کې ښایي د یوه ساده دوکان کارکوونکي وې، په یوه کې ښایي له یو جذاب کس سره قهوې څښلو ته تللې وې، په یوه کې ښایي د شمالي قطب څېړونکي وې، په یوه کې ښایي د اولمپیک د لامبو اتله وې. څوک څه پوهیږي، موږ د ورځې په هره ثانیه کې نوې نړۍ ته ننوځو. ټول وخت پر دې ځای کوو چې یو متفاوت ژوند ولرو، یا ځان له نورو سره پرتله کوو یا د ماضي پر کړو حسرت کوو. خو حقیقت دا دی چې هر ژوند له ځان سره هم ښهوالی او هم بدوالی لري. د مارسلو جوانا او هغه بل برازیلي سړي سترګې راوتلې وې او دې ته ځیرو، خو نورا اوس نو تسلسل پیدا کړی و. ژوند بېلابېل ډولونه لري، هر ډول یې له ځانه ریتم او نظم لري. کله چې په یوه ځانګړي ژوند کې پاتې شو، ځینې وخت فکر کوو چې د یاد ژوند غم، بدمرغي، ناکامي او ویره سبب شوي چې موږ په هغه ژوند کې ځان راګیر احساس کړو. مطلب مې دا دی چې که موږ دا درک کړو چې هیڅ داسې ژوند نشته چې غم او ناخوالې ونه لري، نو هر څه به ډېر اسانه شي. غم له خوښۍ سره تړلی دی او د هغه یوه اړینه برخه ده. موږ دا دواړه له یو بل نشو بیلولی. البته غم او خوښي په بېلابېلو اندازو کې راځي، خو هیڅ داسې ژوند نشته چې انسان دې پکې د تل لپاره خوشحاله وي. که څوک تمه لري چې ژوند باید له یوه سره خوښي وي، نو پخپله د ځان د غمجنولو سبب کیږي. مارسلو وروسته تر دې چې پوه شو د نورا خبرې خلاصې شوې، ویې ویل ځواب دې عالي و. د نن شپې په کانسرت کې د چې د چغې سندرې پر ځای د توپاني اوبو پر سر پول سندره وویله، نو پوه شوم چې په رښتیا خوشحاله یې. داسې ښکارېدل لکه په لوړ غږ چې وایي زه قوي او ځواکمنه یم. حس مې کړل چې موږ مینهوالو ته وایي چې زه ښه یم. اوس چې باس راغی راته ووایه چې د کانسرتونو لړۍ دې څنګه روانه ده. ډېره ښه روانه ده. ما دقیقاً غوښتل ټولو ته دا پیغام وړاندې کړم چې د ښه ژوند لرلو لپاره خپله وروستۍ هڅه کوم، خو تر څه وخت وروسته په کور پسې خفه کېږم. مارسلو په ټوکو وویل کوم کور پسې خفه کېږي؟ مقصد دې د لندن کور دی یا لاس انجلس یا هم د امالفي سمندر ساحل پر غاړه کور ښې؟ داسې ښکارېدل لکه نورا چې په دې ژوند کې ټوله دنیا لیدلې وي. نه پوهېږم، ګمان کوم د لندن په کور پسې خفه کېږم. مارسلو ژوره ساه وایسته لکه بله پوښتنه چې د اوبو حوض و او ده غوښتل پکې ځان واچوي. ګیره یې وګروله، ډېره ښه، خو هغه ژوند به خامخا درته ګران وي، ځکه پوهېږم چې له ورور سره دې په یوه کور کې اوسېدې. ولې به ګران وي؟ جوانا په حیرانۍ نورا ته وکتل. مارسلو په مهربانۍ او احساساتو ورته وکتل. داسې ښکارېدل لکه سترګې چې لږ څه نمجنې شوي وي. په ورو یې له خپلې قهوې غړپ وکړ او ویې ویل ما وغوښتل دا ووایم چې ورور دې ستا په ژوند او موسیقۍ ډله کې لویه برخه لرله. په همدې یوه کلمه کې څومره غم او اندېښنه نغښتي وو، لکه یوه ډبره چې په اوبو کې ولویږي او ښکته لاړه شي. هغه وخت ور یاد شو چې صحنې ته تر تللو مخکې له راوینه د خپل ورور پوښتنه کړې وه. په یاد شول کله چې د ورور نوم واخیست، لیدونکو څنګه غبرګون وښود. نورا وویل ورور مې لا هم په همدې شاوخوا کې دی، نن شپه راغلی و. جوانا وویل مقصد یې دا دی چې حسوي ټولې حضور حسوي اروا یې ځواکمنه ده، خو له بده مرغه نشه یي توکي ژوند پای ته ورساوه. نورا پوښتنه وکړه مقصد دې څه دی؟ نورا نور نو د دروغو تمثیل نشو کولی، په رښتیا یې باید ځان پوه کړی وی. مارسلو په غمجن نظر ورته وکتل. خپله خو پوهېږي 2 کاله یې له مرګه ووتل، په نشه یي توکو اخته و. نورا ژوره ساه وایسته. یوازې د دې لپاره کتابتون ته نه وتللې چې لا هم باید په پوره خبره پوه وي. پاسېده او په ډېرې سرګردانۍ له کوټې ووتله. جوانا لومړی په خندا وویل نورا، بیا په اندېښنه غږ کړ نورا په لفټ کې ننوتله او ښکته لاړه چې راوي وویني. تا خو ویل چې ښایي جو به له خبریالانو سره اوتې بوتې وایي. څه؟ تا وویل ما چې پوښتنه درنه وکړه چې جو چیرته دی، تا ویل له بهرنیو خبریالانو سره به اوتې وایي. څه وایې؟ راوي جوانا ته اشاره وکړه چې له لفټ نه په ویرېدلې څېره راووتله او لابي ته راغله. هو نو هغه جو مې خو ده، یعنې جوانا موږ ډېری وخت ورته لنډ نوم اخلو، جو له خبریالانو سره وه.
خبره یې داسې وه لکه د درد او غم کلک سوکي چې پر مخ خوړلی وي. وی ویلا نه جو وی. هوټل له نظره ورک شو. میز، قهوه، جوانه، مارسلو، هغه ځوان چې د غږ مسؤل و، د هوټل میلمانه، راوي، د ډلې نور غړي، د هوټل پر مرمرو پوښلې غولې، کارکوونکي، څراغونه او ګلان ټول یو دم ورک شول.